د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب د شنبې په ورځ د غرمې مخکې د کندهار ښاروالۍ له مامورینو سره د معرفت مجلس ترسره کړي. په دې مجلس کې د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب ترڅنګ مرستیال ښاروال مفتي قدرت الله الوصال، د ښاروالۍ د درېګونو ریاستونو رئیسانو، د ښاروالۍ اړوند آمیرینو، مدیرانو، د ښار د 15 ناحیو امیرینو ګډون کړی و. مجلس د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره راپیل سو. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. په پیل کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال مفتي قدرت الله الوصال نوي ښاروال صاحب ته یو ځل بیا ښه راغلاست ووایه او له ټولو ګډونوالو څخه یې د راتګ مننه وکړه. نوموړي څرګنده کړه چې د کندهار ښاروالۍ ټول کاري پرسونل به د الله تعالی د رضا لپاره او د ملت د ښېرازۍ په موخه له ښاروال صاحب سره اوږه پر اوږه ولاړ وي. هغه ډاډ ورکړ چې ټول به د اسلامي اصولو او شریعت په چوکاټ کې دننه خپلې دندې ترسره کوي. وروسته مرستیال ښاروال د کندهار ښاروالۍ مامورین نوي ښاروال صاحب ته ور وپېژندل. محترم مولوي عبدالله روحاني صاحب د کندهار ښاروال او ښاري حکومت ولی رئیس صاحب حاجي کاکا، معین الباقي صاحب، سکتوري رئیس صاحب، عواید محاسبې رئیس صاحب، حاجي کاري صاحب، حاجي مولي آغا صاحب او په تالار کې ناست درنو علماء کرام او مجاهدینو او د دې ملت محترم خادمانو. نو تعارفي غونډه او هدایات هغه به د محترم روحاني صاحب د طرفه سي. زه به ډېرې خبرې نه کوم، فقط حاجي روحاني صاحب ته به یو ځل بیا ښه راغلاست ووایو. دا چې ټوله پرسونل تقریبا د کلیدي بستو یا د کلیدي بخشو هغه حاضر دي. ټوله به انشاءالله لکه د پنجشنبې په ورځ په تعارف کې چې حاجي روحاني صاحب خبره وکړل چې اخلاص مراخصتی دی، په اخلاص باندې د خدمت په تکل او د مشرتابه محترم مقام د حکم په اطاعت کې راغلی یو. نو ستاسو څخه هم دا هیله لرو، نو موږ به هم انشاءالله تاسو ټوله حاضر یاست. په ستاسو په نمایندګي به زه اول وار خبره وکړم، که بیا موقع وهل ملګري به وکړي چې انشاءالله ملګري هم هغه د الله د رضا دپاره د خپل مسؤلیت په ګڼلو سره او د دې ملت د ښېرازۍ دپاره به ستا سره اوږه پر اوږه ولاړي. قدم په قدم باندې به انشاءالله ستا د هدایاتو مطابق د اصولو د شریعاتو په چوکاټ کې دننه موږ ټوله اطاعت کوو، خبره به منو، هدایت به منو، کارونه به مخته وړو. دا به فقط یو رسمي وظیفه به نه بولو، انشاءالله د الله جل جلاله د رضا سبب به بولو. نو زما څخه نیولې در ابل ملګري پورې، د حاجي کاکا څخه نیولې در ابل ملګري پورې، ټوله انشاءالله هغه په اخلاص په ښه تدبیر هغه به ستا د امر اطاعت کوو او خدمت به کوو انشاءالله. د غونډې په جریان کې د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او هم یې د هدایت او سپارښتنې په موخه وینا وکړه. مولوي روحاني صاحب وویل موږ او تاسې د یوه درانه امانت مسؤلیت پر غاړه لرو.
په امانت کې خیانت کول لویه ګناه ده. د خلکو مالونه او جایدادونه زموږ په لاس کې دي، نو په دې برخه کې ډیر احتیاط اړین دی. ښاروال صاحب د ناحیو امیرانو او عوایدو مدیرانو ته سپارښتنه وکړه چې د خلکو د مالونو ساتنه وکړي، د خلکو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او خپلې چارې په پوره صداقت سره ترسره کړي. هغه ټینګار وکړ چې ټول کارونه به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ترسره کیږي، وظیفوي غفلت به ونه زغمل سي، د پیغمبر علیه السلام پر سنتو به عمل کیږي او ماتحت یا لاندې اداري کسانو سره به د شفقت چلند کیږي. په پای کې ښاروال صاحب د خپلو خبرو په وروستیو کې بیا له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې خپلو کارونو ته جدي توجه وکړي او د خلکو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. د قدر وړ علماء کرامو، مجاهدینو، مسؤلینو، د کندهار ښار د ښاروالۍ منصوبینو، الله پاک تاسو ته اجر درکړي چې راغلاست. یو څو لنډې خبرې د اورېدلو په هیله او بیا د عمل کولو په هیله در سره شریکوم. ملګرو، یو ډیر دروند امانت مو په غاړه دی. په امانت کې خیانت کول ګناه لري. الله پاک د خائنانو سره محبت نه لري. محبت نه لري دا معنا چې الله د خیانت جزا ورکوي. موږ تاسې هغه خلک یو چې د خلکو مالونه، د خلکو جایدادونه، ان د خلکو عزتونه مو په لاس کې دي. په شعبه کې ناست یو، پر چوکیو ناست یو، خلک راځي زموږ سره یې کار دی او موږ تاسې هغه خلک یو چې خدای پاک ورته انتخاب کړي او پر دې چوکیو کښېنولي یو. موږ تاسې د خلکو څخه د هغو د جیب روپۍ راکاږو، ورته ولاړ یو چې ژر کوئ زموږ عواید راکړي. د ګټلې دي، خوله یې پر توی کړې ده، زارت رکی سوی دي، دوکان یې کرایه کړی دي، ما او تا د جواز روپۍ ځینې غواړو. خپل تعمیر جوړوي، موږ تاسې روپۍ ځینې غواړو. په خپل سرای کې په کډه پروت دی، کال تیر سي بیا ورته وایو چې زموږ د صفایي روپۍ راکړه، حالانکې روپۍ د ده دي. د مسلمان مال د هغه څخه اخیستل دا یو قطعي مجوز غواړي. ته به په اسلامي شریعت کې یو جواز پیدا کوې چې د مسلمان څخه د مال غواړي. په کوم وخت کې چې په بیت المال کې محفوظیت او مضبوطیت د یو شي په حق باندې نه وي، د وخت د امام په امر باندې سړی کولی سي د مسلمانانو څخه معلومه اندازه شی واخلي، راټولې کړي او بیا یې مصرف کړي. خو ښاروالي په حقیقت کې یو شرکت دی، یو تصدي ده. تر دې دمه د اسلامي امارت په ملي بودیجه کې د ښاروالۍ لپاره تخصیص نشته. یوه مامور ته معاش نه ورکوي، تیل نه ورکوي، هیڅ شی نشته. ټول همدغه دي چې د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه په امر د خلکو څخه اخیستل کیږي. دا شی بیا پر خلکو باندې واجبېږي چې خلک به یې ادا کوي. ملګرو، په دې هکله باندې ډېره سایه پکار ده، خصوصا د ناحیې امیرانو صاحبانو، د عوایدو مدیرانو صاحبانو، د مسلمانانو د عزتو سره، د مسلمانانو د مالو سره سایه وکړي. راځي په موږ پرې غوښتنې معطلې دي. په ترش تندي چاته جوابونه مه ورکوئ، په خشکه باندې چاته جوابونه مه ورکوئ. د زړه تنګي او تنګه سینه په دې شی لا نه کېږي. د الله پاک جل جلاله یو نوم دی الحلیم جل جلاله، د الله پاک یو نوم دی الصبور جل جلاله. حلم او صبر د خدای ډېر خوښیږي. زه یو دوه درې نوکې سخت الفاظ درته وایم چې زموږ د نظام اصول ټول پر شریعت برابر دي. زه په اعلان وایم، په اعلان چې که هر چا د اسلامي امارت په اصولو کې یو اصل د شریعت خلاف راوښوي، زه انعام ورکوم. په ټول نظام کې د شی نسته چې هغه د شریعت سره برابر نه وي. او موږ تاسو د شریعت تابعداران یو، عمل وکړو، د اسلامي شریعت په اصولو کې به کار سره کوو. ملګرو، عمدن غفلت هیڅ چاته نه بخښم چې په قصد غفلت کوي، په قصد ناوخته راځي، وختي وځي، په کار سره مه ګرځوه. دلته میلمستیا، هلته میلمستیا، دلته بانډار، هلته بانډار، هیڅ چاته نه وربخښم. په عذر الله خبر دی چې الله معاف کړي، زموږ د خوا معاف. خو عمدن غفلت وظیفوي چې په قصد څوک، او دا ډېر کمزوری وجدان دی چې مسلمان سړي ته ولاړ او ته هیڅ عذر هم نه لرې زنډوې. ما ته خو خپل داسې ډېره کمزورې خبره معلومېږي. یو مسلمان په دې دروازه کې ناست او زه هیڅ کار نه لرم، د ده کار زنډوم. هغه وخت مو غاړې خلاصې بولم چې د شعبې د ادارې مشکل داسې وبولي لکه د خپل کور مشکل. دویمه خبره ملګرو، انسانیت و دنیا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولی دی. د پیغمبر په سنتو عمل وکړي. زموږ د کندهار ښاروالۍ هیڅ یو منصوب ته اجازه نشته چې یا ژره وخوري او یا بغیر له عذر لنګوټه پرېږدي، چې هر څوک. دا مو د پیغمبر شعار دی. د 100,000 زیاتو کم 4,000 پیغمبرانو سنت دی. د بعضو پیغمبرانو لنګوټې منسوسي دي،
ښه خوند کوي. د رسول الله په زیور به ځانونه ښایسته کړو. او بله خبره مې دا کول چې ستاسې په لاسو کې مامورین دي، تر ستاسې لاندې بیا نور خلک دي. د ناحیې امیر تیار ښاروال دی، بیا خصوصا د کندهار د ښاروالۍ، دا خو د زون په سطح ښاروالي ده. د دې مامورینو سره د شفقت ګزاره کوئ. دغه سړی چې مشر سي، د دې معنا دا نه ده چې دا تر دا نور اصل دی. د دې معنا دا نه ده چې اوس دا تر دا نور اصل دی، دا نور بیا څه تر ده کم اصل دی، یا دی تر نور هوښیار دي، یا نور تر ده بیا عقلان دي. داسې نه دی. په دیو کې داسې جواهر پراته دي، داسې با استعداده کسان پکښې دي، ونې کې ما او تا خبرې لا ورسره وکړو. د دیو قدر کوئ. یوه بله خبره مې د ناحیو مدیرانو صاحبانو ته کوله، امیرانو صاحبانو ته، چې ملګرو د خپل په ناحیو کې ښه متوجه کېږي. داسې متوجه سئ چې په هر شي کې باید ستاسې سترګې وي. د تنظیف مدیران صاحبان مو در سره دي، د عوایدو مدیران هم ما نن راغوښتي وو، کېدای شي راغلي به وي، ورته متوجه سئ. دغه ته ښه متوجه سئ. دا د سروي کارونو کې چابک سي، او د عوایدو د تحصیل کارونو کې چابک سي، او د تنظیف په هکله باندې ښه ورته متوجه سي. دا د ناحیو امیرانو صاحبانو ته وایم چې د تنظیف کار ته ښه متوجه سي. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب تر وینا وروسته یاد مجلس د اختتامیه دعا په ویلو سره پای ته ورسېدی.